محتسبینو د هیواد په کاپیسا او سرپل ولایتونو کې 215 تنه رواني ناروغان افغاني سرې میاشتې ته د درملنې په موخه سپارلي دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت اړوند د کاپیسا او سرپل ولایتونو د امر بالمعروف ریاستونو مسؤلینو د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله ورعا د ځانګړي حکم له مخې د یوې سالمې ټولنې د رامنځته کولو په موخه 215 تنه رواني ناروغان راټول کړي او د درملنې په موخه یې د افغان سرې میاشتې ولایتي ریاستونو ته سپارلي دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت مسؤلین یاده کړنه د اسلامي مسؤلیت له مخې د ټولنې د وګړو د رواني سلامتیا د تامین او د زیان منونکو قشرونو د ستونزو د حل لپاره ترسره کوي څو یو سالم باثباته او د ژوند لپاره مناسب ټولنیز چاپیریال رامنځته شي. د یادولو وړ ده چې د کندوز، جوزجان، هرات، فاریاب، سمنګان، غزني او بدخشان ولایتونو محتسبینو هم د امیر المؤمنین حفظه الله د ځانګړي حکم پر بنسټ تر دا مهاله 1023 تنه رواني ناروغان راټول او د یادو ولایتونو اړوند د سرې میاشتې ریاستونو ته د درملنې په موخه ورپېژندلي. مولاي صل وسلم دائما ابدا.